اوس د ولسوالۍ په بازار کې د کراچۍ ګرځولو پر ځای هر سهار 7 بجې ښوونځي ته ځي او د تیر په څیر خپله یوازنۍ وړه خور خپل اکا ته سپاري. برکت الله د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې هغه کس و چې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې د مور په ګډون د کورنۍ 7 غړي له لاسه ورکړل. د CMG له لوري د نوموړي پر ژوند د پرلهپسې راپورونو او د ټپي په نوم د مستند فلم له خپرېدو وروسته د نوموړي ژوند بدل شو. نږدې 7 میاشتې وروسته یې CMG یو ځل بیا د احوال اخیستلو کوښښ کړی. اوس بیخي ښه شوی انشاءالله. مخکې نو 10 روپۍ باندې هېڅ شی نه کېده، اوس ماشاءالله چې ښه ژوند دم برابر دی، شکر ده او بیخي ښه ده انشاءالله. چې 3-4-5 کاله خو ما نه پاتې شو مکتب په دې خاطر چې ما به خپل کور ته ګټه کوو، خپل کور دپاره به مې کار کوو. اوس چې دا د افغانستان دولت ما سره هغه وکړه چې زه به یې تا میاشتې پیسې به زه تا ته درکوم، میاشتې پیسې به زه تا ته درکوم، هغه دی ته به نور ګاډی نه چلوې، ته به انشاءالله خپل مدرسه خپل مکتب ته به دوام ورکوې. برکت الله وایي چې اوس د همزولو له پیغور ورکولو خلاص دی او هر سهار 7 بجې له دوی سره یو ځای ښوونځي ته ځي. د نوموړي په خبره چې د چین میډیا ګروپ له لوري پر ژوند د راپورونو له خپرېدو وروسته د دې ولایت ولایتي ادارې ورته بشپړه پاملرنه کړې او هره میاشت ورته نږدې 10,000 افغانۍ ورکول کیږي. CMG والا زما راپور یې جوړ کړ، بیا والي صاحب محترم زه یې وغوښتلم اوس میاشتې 10,000 روپۍ ماته راکوي. هو ماشاءالله شکر ده، 10,000 روپۍ میاشتې انشاءالله چې راکوي. هماغې هیله ده چې زه خپل مکتب ته دوام ورکوم، خپل مدرسې ته انشاءالله بیخي ښه ده. برکت الله وایي چې د 7 ټولګي ازموینې یې پای ته رسېدلې دي او 8م ټولګی به یې په لنډو ورځو کې پیل شي. امتحانونه شروع شو، امتحان مې ورکړه، اوم صنف کې وم او ماشاءالله د 8م صنف کې 4 نمره مې یم او دوامدار دی انشاءالله. مکتب هم وایم، ډېر مرستې راسره وکړه، بیخي ژوند حالات مې بدل شوی، ښه شوی یم ماشاءالله. دی دغه راز زیاتوي چې اوس یې خور ته هم پاملرنه زیاته شوې او د ښوونځي له راتګ څخه وروسته په خپل کور کې د خپل یوازنۍ خور ترڅنګ خوشحاله ژوند تیروي. هو انشاءالله خپل حده پورې به یعنې دونه به ووایو چې خپل حد ته ورسیږي او انشاءالله ښه ده، بیخي خور مې هم ښه ده، یعنې انشاءالله ښه راتلونکي ته ښه آمادګي مې نیولی انشاءالله چې 12 نه چې فارغ شلم زه به له خیره سره فانتون به شروع کړم، هغې نه وروسته به بل کانکور ته انشاءالله هغه واخلم او انشاءالله ښه زړه مې هغه کړی مکتب دپاره. نوموړی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د په څیر لا هم په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان شته چې د کورنۍ غړي یې په جګړو کې له لاسه ورکړي دي او باید پاملرنه ورته وشي. دولت نه موږ دا غواړو چې یو زه نه یم، نوم مې برکت الله دی، یو زه نه یم برکت الله چې د افغانستان کې ما غوندې زرها ډېر همدغسې ما غوندې شوي، هغوی ته به هم لږ غور وشي او نور همدغسې غوښتنه لرم زه. د یادونې وړ ده چې برکت الله پر کور هوایي برید کې د نوموړي د کورنۍ 7 غړي ووژل شول. دی او خور یې له دې برید څخه روغ وتلي وو. احسان الله کریمي، CMG، د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ.